کندهار کې د طالبانو والی خپلو چارواکو ته ویلي چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې تصویر او ویډیو مه اخلئ. د کندهار والی مولا محمد شیرین اخوند په یو لیک کې د ولایتي ادارې له مسؤلینو غوښتي چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د هر ژوندي موجود یا زیروح له تصویر او ویډیو تصویرونو اخیستو ډډه وکړي. په دې لیک کې چې د کندهار والی مولا محمد شیرین اخوند له لاسلیک سره خپور شوی، پکې راغلي ټول ملکي او پوځي دولتي کارکونکي دي د لیک ترلاسه کولو له نیټې وروسته د خپلو فعالیتونو ریپورټونه یوازې په غږیز او لیکلې بڼه خپاره کړي. په دې لیک کې د دې امر په هکله ډېر تشریحات نه دي ورکړل شوي، یوازې دومره ویل شوي چې د دې کړنو یا تصویر او ویډیو اخیستلو ضرر تر ګټې زیات دی. د خواله رسنیو یو شمېر کارکونکو په دې هکله په خپلو پیغامونو کې نیوکې کړي او په وینا یې ګواکې د کندهار ځایي ادارې تصویر اخیستل حرام بللی دي. خو د کندهار ولایت ویاند مولوي محمود اعظم رسنیو ته ویلي د والي پر رسمي لیک کې د تصویر اخیستو حرام بلل کېدو په هکله څه نه دي ویل شوي. نوموړي زیاته کړه په دې لیک کې داسې څه نه دي ویل شوي چې دا حرام دی یا د وزارت له لوري کوم مکتوب دی، نه د ولایت په حواله کومه بله خبره پکې شوې. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله چې په کندهار کې دی د تصویر له اخیستو ډډه کوي او د 2021 په اګست کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، نوموړی چا په تصویر یا ویډیو کلیپ کې نه دی لیدلی. خو د طالبانو د حکومت نور چارواکي بیا نه یوازې د رسنیو پر وړاندې څرګندېږي، بلکې پر عادي او خواله رسنیو هم د خپلو فعالیتونو تصویرونه خپروي. په دا وروستیو کې ځایي رسنیو د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد عمومي رئیس محمد هاشم شهید ورور یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی د دعوت او ارشاد مبلغینو یو اصلاحي او روزني سیمینار ته وینا کې خبریالانو رسنیو ته په اشارې سره وویل تصویر اخیستل لویه ګناه ده. هغه ویل تاسې هم دا ګیرې پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، په دا تصویرونو باندې ټول وخت مه تیروئ. والله تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. والله په ورځ د قیامت به د الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي دغو ټولو تصویرونو ته په سا ورکولو باندې او یې به عاجز. طالبانو په خپله مخکینۍ واکمنۍ کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر اخیستو بشپړ بندیز لګولی و او ټلویزیوني خپرونې یې هم بندې کړې وې.